خدای ته چې وې څوک خلک به راځي زمونږ بچی کتو دپاره یا به راځي یا نه هغې خو هسې ویلي و نو دا مخامخ سپي پیوله کو نشانه دې سمه وه نو چې څه وې منم زه امیر له ستا څخرګنې کې جینۍ کوم زما څخه رخوا دې خوا خلکو له لور نه ورکوي ما ته خو چاوې هغې جینۍ له ښه رشته ګوري او ورکوي یې او که ستا د خور مونږ جنید له وکړه نو بیا به ستا د پلار دا جایداد ټول مونږ ته پاتې شي یاره اشرفه نو په ما خو دا خلک ډېر ښه ولګېدل په هغې کې خو خبرې نه وې ما خو بیبي ته ویلي و چې ایمان به زه خپل لیور لکوم بیا اشرف خپلې ښځې سره کور کې ناستي نو دی ورته وایي هسې ګورې ستا دې پلار ښه ونه کړل اډو دا سوچ یې ونه کو چې د مشر زومګي سره م پکې مشوره وکړم تخم مه کوه اشرفه ما مور ته داسې شیطانې وکړې چې دوی به ورته اوس چورلټ انکار کوي تاسې په اسانه رانه جینۍ ونه کړه هغه خو ټیک ده خو پلار به د هم مارکیټ کې د ګل رحمان باره کې معلومات کوي ما ورته کسان پویه کړیم دي خو هسې نه څوک ورته د ګل رحمان صفتونه وکړي سم نشته اشرفه تخم مه کوه دې خوا ورته زم خرخ پکېږم ما ورته ستا د رور دپاره ویلي و دی دا خبرې کوي چې دی کې د اشرف هغه لوپر رور جنید کور ته راشي نو اشرف ورته وایي یا لکه چېرته لوپر ګرځي ظالمه نه دې د تلو پته لګي او نه دې د راتلو پته لګي ولې بایجان اوس زما په بار ودوم پابندي ده څه تا ته خو پته ده چې زه ملګرو سره ناست یم په ټوکې ما ته ډېره ښه پته ده ستا م او ستا دغه ملګرو خو اوس مهرباني وکړه او سکار روزګار ته لاس واچوه او پرېږده دا نشې تماشې ظالمه څوک درله جینۍ م نه درکوي او زما غخین م دې د لاسه وځي هغه د هغې یې بل چاله ورکوي خدای شته کوی رانه ورکي هغه تاسو ما ته یاده کړې ده او اوس پې زه په زوره کوم خوله دې په واک کې که زه درته مخامخ ناسته یم او زما نه دې سترګم نه سوځي سمه خبره کوم بابي هم تاسو زه د هغې په تمه کړی یم اوس یې زه نه پرېږدم کو په رضا یې نه راکوي نو وبې تختوم تې چې دا هلک دننه لاړ شي نو اشرف ته ښځه وایي اشرفه دا هلک پویه که چې لږ په سړیتوب شي چې دې دا چلونه کوي او داسې خیرن ګرځي تله به څوک جینۍ ورکړي نو زه ورسره څه وکړم ښځې خو دې د سړي بچی و نو ولې موږ به دومره کړي دو څه دی خو امیر په منډی کې لګیا حساب کتابونه کوي او خپل رور سره لاس امداد کوي نو دغه ټیم ګل رحمان د ده خواله راشي او ده ته وایي امیره مال دې چانټي کو که نه او بایجانه مال مې چانټي کړی دی او بس دا د حساب کتاب ورلاوم کوم ښه ټیک ده بس چې ګاډې راشي مال ور واچوه او زه لږ ورځم زما څه کار دی که څوک رالل نو بیا هغه زر راځي ټیک ده بایجانه بېغمه شه ګل رحمان د منډی نه لاړ شي نو لږ ساعت پس د اشرف هغه څخر انور خان هلته راشي ولې چې هغه د ګل رحمان باره کې معلومات کول غواړي دی هلته د یو کس خواله ورشي او هغه ته وایي سلام علیکم وروره ته دلته ګل رحمان پیژنې وروره ولې نه پیژنم ولې خیر شه هسې بس ما د هغه باره کې لږ معلومات کو هغه د خپل رور دپاره زما د وړې رشته غواړي نو ما وی چې دا څنګه خلک دی وروره سوچ پې مه کوه جینۍ ورکه ډېر زبردست سړی دی او هغه رور یم ډېر ښه هلک دی اوس په همدغلته رور سره لګیا کار کوي یاره روره ما ته خو چاوې د ده رور چرس کی او ګل رحمان هم څه دنده منده کوي دا ریشا دي نه وروره دا درته چاغول خوړلی دي ګل رحمان دې منډی کې وړوکې لوی شو او اوس یې رور هم ځان سره کړی دی ما چرته هم په غلط کار نه دی لیدلی کو وی زه به یې ذمهواري واخلم نه روره ذمهوارۍ ته ضرورت نشته بس ما صرف دغه تپوس کو ستا ډېره مهرباني د منډی دا کس ولګي او هغه ته هر څه ریشا ریشا ووایي نو انور خان د هغه ځای نه لاړ شي
بیا لږ ساعت پس چې ګل رحمان منډې ته راشي نو دا کس ورته وایي ګل رحمان چرته تللی وې تا پسې دلته څوک راغلی و زه تللی وم لږ سکار پسې ولې څوک راغلي اوسې وې یو مشر سړی و ستا باره کې زما نه تپوسونه وکړل تا به ترور له جینۍ غوښتې وي او دا د اشرف سقر دی که نه ما تې امیر له جینۍ غوښتې ده بس هغه به زما تپوس کوي اوس بس بیغمه شما ورته ډېرې ښکلې خبرې وکړې د خیر رشته دې پخه واخله ډیره مهرباني یار دا دې په ما غټ احسان وکړو خدای دې قدر وکړه بیا چې انور خان کور ته راشي نو ښځې ته وایي ښځې ما خو د ګل رحمان باره کې معلومات وکړو ما ته خو چا د هغه باره کې غلطه خبره ونه کړه بلکې خلکو خو د هغه ذمهوارۍ اخیستې ښه نو بیا اشرف او د هغه ښځې دومره دروغ ولې وې ګورې سم تپوس په دې کړی و ما ښه سم معلومات وکړو ښځې دا خلک ښه سم او خانداني خلک دی او دوی د ډېر وخت نه دغه منډۍ کې کار کوي او خپل روزګار چلوي ښه نو بیا ستا فیصله څه ده کې ورته سوال جواب که نه او ښځې زه خو وایم سوال جواب به ورته وکړو بس باقي زما د لور خپل نصیب دی ته کښېنه او زه ورله رنګ ورکوم اخوا ورته د جینۍ غوږ ایښي او ګوري ورته هلو دی خو اشرف کور کې په ټینشن کې وي ولې چې د دې شیطانت کار ونه کي نه پوهېږم چې دا څه وشو ما خو ورته مارکیټ کې ټول کسان پوهه کړي وو چې ګورې د ګل رحمان غیبت به کوې خو بیا هم کار ونه شو ته غم مه کوه اشرفه ته ما لږه بوځه چې زه د مور نه تپوس وکړم هغه به زه پویه کړم په ارام کښېنه چرته مه ځئ اوس تاسو د لاسه خبره وتې ده دا کار به زه اوس پخپله کوم زه ځم او د ګل رحمان دا رور وجنم ته ګوره چې دی په سړیتوب پوهېږي که نه لکه چرته لاړې جنۍ ته تا ته ویم ګورې څه غلط قدم اوچت نه کړي د اشرف نه حالات بې کنټروله شي او د هغه رور په غوسه کې بار وځي دی خوا ګل رحمان سره د خپلې ښځې او د رور راغلي د جینۍ رشتې پسې او دی خوا د اشرف ښځه هم راغلي نو د اشرف ښځې ته پلار وایي لورې اشرف ولې رانغې د هغه شرکت خو پکې ډېر ضروري و آخر زما مشر زوم دی د هغه ضروري کار و ما ته یې وې ته لاړه شه او زه ځم بل خوا ښه زه ګل رحمانه بچې خبره دا ده چې مونږ پې ښه سوچ سمج وکړو او بس مونږ تاسو له دا جینۍ درکوو الله دې زمونږ دا نصیبونه ښه کړي آمین انور کاکا بیغمه شه ستاسو ماشومه به د خیره مونږ کره ډېره خوشحاله یي لکه د ګل به درله ساتو چې هیڅ فکر ونه کې ټیک د ګل رحمانه زما په تاسو ښه پوره یقین دی اوس راته دا ووایه چې کویدن به کوې که نه ډایرک واده به کوې ډایرک په واده کو د خیره بس ماله د اختر د 10مې ورځ نیټه راکې ټیک د ګل رحمانه ماته قبوله ده چې څنګه ستا خوښه یي ګل رحمان ولګي او انور خان سره د واده نیټه پخه کړي او د اشرف دا ښځه هر څه برداشت کوي دی خوا د اشرف هغه رور جنید ملګرو سره ولاړي نو یو ملګری ورته وایي څنګه چل دی باچا جینۍ خو یې درنه وکړه ته خو تش کوتک پاتې شوې دومره په اسانه رانه یو نړه په ما څه درب نه دی ولاړ ګورم به ورسره مړه زه خو یم راځه دا لږ به اوچت کو او چرته به یې غیب کو څه دې خیال دی مونږ هم نور ستا دا خفګان لیدی نه شو نه غیبه وې نه بیا خو به ډارک الزام په ما لګي د سره به زه داسې کار کوم چې دی به نه مري او نه به رغېږي څه مطلب ته ورسره څه کول غواړې مونږ ته م ووایه که نه که نه یوازې دې پلانینګونه جوړ کړي دي دا به درته هغه ټیم ووایم او ته به راسره یې که نه ته تماشه کوه بس چې په کومه ورځ واده یي ګورم به ورسره د جنید ارادې ښه نه وي او دا امیر ته پلین جوړ کړی وي ګرانو کتونکو جنید به امیر سره څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه